روغې غزلې بنې خو دوه درې شعرونه چې هغه به تاسو ته ووایم ټول نه مخکې د حساس صاحب یو دوه شعره دي هغه وایي چې د خپلې شاعرۍ آغاز څه داسې وما کړی د خپلې شاعرۍ آغاز څه داسې وما کړی لیکل به مې شعرونه په دیوال د ازادۍ د خپلې شاعرۍ آغاز څه داسې وما کړی لیکل به مې شعرونه په دیوال د ازادۍ او زمونږ د ازادۍ تحریک کې دومره خلق نه وو زمونږ د ازادۍ تحریک کې دومره خلق نه وو یو څو تنه ملګري وو هم خیال د ازادۍ بیا یو دوه شعره دي وایي چې د غټو خلقو مې زده کړی تکبر او غرور د غټو خلقو مې زده کړی تکبر او غرور اکثر د سر په اشاره باندې سلام اخلمه او د سیر چڼې د اغوستلو طاقت نه لرمه صدر صاحب غوښتنه ده چې د غټو خلقو مې زده کړی تکبر او غرور د غټو خلقو مې زده کړی تکبر او غرور اکثر د سر په اشاره باندې سلام اخلمه او د سیر چڼې د اغوستلو طاقت نه لرمه خو چې خبرو باندې راشمه ګودام اخلمه ډېر ښه ډېر زبردست آخري دوه درې شعر دی وایي چې مین په بله باندې واړوي اظهار ښه نه دی مین په بله باندې واړوي اظهار ښه نه دی او ما درنه وجنې ګورې داسې د انکار ښه نه دی مین په بله باندې واړوي اظهار ښه نه دی ما درنه وجنې ګورې داسې د انکار ښه نه دی او هغې ته ووایه چې اوس ورسره ضد مه کوئ هغې ته ووایه چې اوس ورسره ضد مه کوئ هغې ته ووایه چې ستا هغه بیمار ښه نه دی هغې ته ووایه چې اوس ورسره ضد مه کوئ هغې ته ووایه چې ستا هغه بیمار ښه نه دی او زه به بغیر له تا نه څنګه په ژوند پوهه شمه زه به بغیر له تا نه څنګه په ژوند پوهه شمه چې چینه وچه شوه نو پوه شه چې چینار ښه نه دی زه به بغیر له تا نه څنګه په ژوند پوهه شمه چې چینه وچه شوه نو پوه شه چې چینار ښه نه دی او نن مې د پلار ملګري ویل له شاتم روز بچیا نن مې د پلار ملګري ویل له شاتم روز بچیا ناسته ولاړه دې ښه نه ده ستا کردار ښه نه دی